ولوطا او یاد کلوط علیه السلام اذ قال لقومه کله چې وی هغه قوم خپلته انکم لتأتون الفاحشه یقینا تاسو خامخا راتګ کوئ بې حیایۍ ته ما سبقکم بها من احد من العالمین مخکې والی نه دی کړی ستاسو نه دې بد کار ته هیڅ یو تن د مخلوقاتو نه یعنی تاسو اولنی مخلوق یې چې دا فحاشي کوئ او هغه الک د الک نه شهوت پوره کول أئنكم لتأتون الرجال أي تاسو خامخا راځئ نارینهو ته وتقطعون السبيل او پرې کوئ لارې وتأتون في ناديكم المنكر او راتګ کوئ په بیټکونو خپلو کې ناروا کارونو ته او کې نور هم ډېر کارونه یوازې دغه نه شرک او دغه الک د الک نه شهوت پوره کول دا پکې ګټې بیماریانې یعنې نورې پکې هم داسې ډېرې شوکې به یې کولې په مجلسونو کې ناروا کارونه سو یعنی کنځلې به یې کولې وي ګیرې به یې خریلې او دغه شان دا زناور به یې جنګول د سپي بانګیان دا به یې جنګول او بعضو مفسرینو لیکلي چې یعنې په بیټکونو کې په مجلسونو کې به ښکاره باد اچول بیا به یې خندل ټول د سپک کارونه په دوی کې وو رزیل قوم و رزیل او دا یاد کوي که الله موږ ته د دوی یو فعل هم ذکر نه کړي چې دوی دا کړي دا کړي صرف راته دا ووایي چې دوی هلکانو سره شهوت پوره کوو دا دلالت کوي په دې باندې چې دا حد درجه رزیل قوم دی د دې نه اخوا بل سره رذالت دی چې یو سړی دا ووایي چې یاره په هغوی کې بل څه غلط کار و خو صرف دغه یې کول نو هلک د هلک نه شهوت پوره کوو نو نور اخوا ته ته څوک چې شرک پکې او لواطت پکې نو قصه ختمه شو سره د هغې به وکړي دا کارونه مو